ونشهد عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، أو كما قال. موجوده چې کوم میاش روانه د دې ته د شوال میاش وای. زمون پښتانه او خصوصا عام مسلمانان په دې میاش کې د واده او د خاده نه پرهیز کوي. هلکه وایي د دوه اخترونو په میانځ کې واده مه کوئ، وایي دا سپیري، دا یو رواج دی. او د دوه اخترونو په میانځ کې نکاح مه تړئ، وی دا بختور نی، دا سپیری. دا زمونږ د خلکو رواج دی او ډیره غلطه خبره ده او غلط رواج دی. زه دا ویم چې دا میاش د شوال د نکاح دپاره بهترینه میاشت ده. که انسان نکاح کوي نو په دې میاشت کې دی وکړي. او دا میاشت د واده دپاره بهترینه میاشت ده. که انسان واده کوي نو په دې میاشت کې دی وکړي، انکار دے نہ کئی. اولی ذکر چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د خپل محترم بی بی چھ چا سره د نبی علیہ السلام د غیر اختیاری مین ډیره زیاته وا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا هغه سره په دې میاشت کې نکاح کړی او په دې میاشت کې واده کړی، او په دې وجه دا کړی دی چې دا رواج ختم شي. معلومیږي دا چې دا رواج په هغه زمانه کې را روانو. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی خلق د شوال د رکوټ اختر په میاشت کې واده نکاح نه کوي چې دا زما دا واده نکاح به نقصانی شي او دا سپیره ده. وی دا خلق دروغ وی، غلطه وی. وی زمانه زیاته بختوره ښځه بله کمه ده او زما نکاح واده دواړه د رکوټ اختر په میاشت کې شوي دي. دا هغه زمانې نه رواج شروع دی او مونږ یې نه پرېږدو، مونږ ورپسې لګېدلي یو. د شیطان خبره منو، د پیغمبر نه منو. د ښځو رواج او د ښځو خبرې وسوسې منو، د بی بی عائشې صدیقې نه منو. د عام خلکو رواجونه په هغې عمل کوو، د حضور پاک په سنت عمل نه کوو. رښتیا ووایه چې د بی بی عائشې نه بختوره بی بی بله کمه ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل بی بی عائشې ته فرمایل، په بخاری شریف کې حدیث ته، وی یو زمانه کې جبریل علیہ السلام د ریخمو په یو ټوکړه کې مال ستا تصویر راوړو، د ریخمو په کپړه کې، او ما ته وی چې دا بستا بی بی وی. نو نبی علیہ السلام د مخکې نه بی بی عائشې صدیقې الله دا جبریل خدا الله د حکم نه بغیر کار نشي کولی. قرآن شریف کې راځي وما نتنزلو الا بامر ربک، د خدای د حکم نه بغیر مونږ رب هم نشو والی، راتلیم نشو. نو د الله په حکم په خوب کې نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام د ریخم په ټوکړه کې د عائشې صدیقې تصویر مخکې خولو چې دا بدی بی بی وی، او لور د چا د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، او د مور نوم ام رومان دی. او د نبی علیہ السلام د نبوت نه چې هغې ته کله نبوت ملو شو 4 کاله پس دا پیدا شوې ده. عربو کې به دا رواج و چې زوی لور به د پیو د پاره بل چاله لیږل چې هغې وله پی ورکي او وی پالي. نو بی بی عائشہ معشومه وه، نو چې څنګه پیدا شوه سوروه دې وله مور پی ورکړل. نو بیا په عربو کې یو خاندان و یو قوم و هغې له یې ولېږله چې هغې وله پی ورکي، هلته لویه شي. بیا
د نبی علیہ السلام مبارک سره د هجرت نه مخکې د دې نکاح شوې ده، او چې کله پیغمبر علیہ السلام سره دې نکاح کېدله او خبره اتره روانه شوه، نو نبی علیہ السلام خو حضرت ابوبکر ترور ویلیو چې ته زما رور یې، دینی رور. نو ابوبکر ومق اعتراض وکړ چې دا خو زما رور دی نبی علیہ السلام. نو عائشه رویره شوه، نو رویرې سره خو نکاح صحیح نه ده. نو خدای دا بل رواجم ختماو چې دا دینی رور دی، چې کم نسبی روري او دا غلوري نسبی ویره ناغي سره نکاح منه ده، او د دین په بنیاد چې څوک چا سره رورولي کوي نو دا هغه لور سره نکاح جایز ده. نبی علیہ السلام ورته فرمایل بېشکه ته زما رور یې، خو روحاني او دینی رور مې، نسبی نه. او د روحانی او د دینی رور د لور سره نکاح جایز ده. بیا چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ، دا په مکه کې پاتې وه. عائشه صدیقه ډیر زیات احادیث د نبی علیہ السلام نه نقل کوي، امت ته رسی 2210 حدیثه، 2210 حدیثه د حضور پاک مبارک بی بی عائشہ صدیقه امت ته رسول دی. نو نبی علیہ السلام دا پخپله فرمائی وی پما داسې روز نه ده تیره شوې چې ما پخپلو سترګو پخپل کور کې کفر لیدی وي. زه چې پیدا شم نو ما پلار مسلمانو، زما مور مسلمانه وه، زما رونه او زما خویندې مسلمانانو، نو ما پخپل کور کې کفر او شرک نه دی لیدلی. او داسې روز په مکه مکرمه کې په مونږ نه ده تیره شوې چې نبی علیہ السلام مبارک د پکې سار او ماښام مونږ کره نه راغلی. سار او ماښام براته او یو ځل د غرمې په وخت کې راغی او په سر مبارک یې څادر اچولی و. نو وی چې رادن نه شو، نو یې مونږ خپل پلار ته وی چې بابا نبی علیہ السلام راغی. وی هغه وی چې دې وخت کې خو څوک چا کره نه ځي، دا خو د خوب وخت دی او د غرمې وخت دی، معلومیږي دا چې څه سخت ضرورت دی وغیره وسته دی. چې څنګه راننوت بخاری شریف کې حدیث دی، عائشہ صدیقہ فرمائی چې نبی علیہ السلام زما بابا ته وی چې اخرج من عندک، څوک چې د سړی دا بار کا پټه یو دوه خبرې کو. نوی بابا می ورته وی چې نور څوک نشته، دا دوه لونه می دي، یو بی بی اسما ده او یو بی بی عائشه ده، باقی نشتا. دا باسم میں ندوی مو باسا. نو بیا ورته نبی علیہ السلام او فرمایل چې ما ته قد اذن لی فی الحروج، ما ته د هجرت اډر شوی دی چې تم مدینه ته هجرت وکړه. دومره رازدار د عمر کم دی، خو پیغمبر علیہ السلام ته خبره پټه نه کړه، حالانکه د هجرت خبره ډیره زیاته پټه وه چې مکه کافر خبر نشي. دین اندازه ولګوي چې د نبی علیہ السلام په اعتمادو، په دې دواړو اعتمادو، هم په بی بی عائشه هم د هغې په خور په بی بی اسما. وی چې نبی علیہ السلام ته ابوبکر وی چې ما به ځان سره ملګری کې، وی او تا به ځان سره ملګری کوم، ته به ما سره ځې. دا یو اعتمادو د نبی علیہ السلام په دوی خبر شو، بل څوک یې نه دی خبر کړی، چاته هم ال نه دی ویلی. چې حضور پاک هجرت کو مدینه تلار دی خو پاتی شو. نو عبداللہ ابن اریقط دا لار خودون کې دی، حضرت ابوبکر پیسې ورکړې وی لاړ شه، او زما بیبی د ام رومان او زما دواړه لونه دي عائشه او اسما، دی مدینه ته راوله. نو هغه بیا راغی مکې ته. نو د مکې نه دا په یو قافله کې مدینه منورې ته منتقل کړه، او بیا په مدینه شریفه کې د دې رکوټ اختر په میاشت کې په شوال کې د بی بی عائشہ صدیقه او د حضور پاک واده شو. او خيار دومره ده چې د خيارتوب دومره او خيار او عقلمن بنیادن په زنانو کې نه دی تیر شوی، کم عقل او پوهه چې خدای دې لور کړی و. ډېره زیات او خيار او پوهې بنیادم دی. عمر نه کم ده، عمر ډېر زیات کم دی.
خو او خیارتیا دومره ده چې د حد نه وته د حضور پاک چې نور څومره بیبیانې وې ټولې کونډې وې واحد بی عائشه صدیقه وه چې دا پیغله وه دا کونډه نه وه چې نبی علیہ السلام ته په نکاح شوې او د حضور پاک په سره غیر اختیاري مینه هم ډېره زیاته وه کله به د الله نه سوال کو وی یا الله زما په وس او په اختیار کې خو چې څه دي اللهم هذا قسمی فيما املک زه د خپلو بیبیانو په منځ کې چې کوم تقسیم کوم دا زما د خپل وس مطابق دی د انصاف مطابق کوم خلا تلمنی فیما لا املک وانت خدای ته چې په د کم سیز اختیار منې مالک او زه مالک نیم پاغې مې ملا ما منی سپاغې هغه د غړه نه زیاته مینه ده د زړه نه زیاته مینه د عایشې صدیقې سره وه دا زړه مینه چې کم د انسان د وس نه باري وی خدای په هغې ما مه ملامته کوه په هغې مې منیسه یو ځل بیبیانې راغونډې شوې نو خپل منځ کې سره اتفاق وکړو وی دا خلک چې تحفه او ډالۍ راوړي نو په هغه ورځې نبی علیہ السلام له راوړي چې په کومه ورځ د پیغمبر علیہ السلام د عایشې سره په کوټه کې وي د هغې نمبرې خلکو ته پته وه چې د حضور پاک خو دې سره هغه غیر اختیاري مینه ډېره ده نو چې تحفه به یې راوړله نو د هغې په نمبر کې به یې راوړه چې یې ورسره وخوري نو د الله رسوله نورو بیبیانو وی چې ته اعلان وکړه د صحابو ته چې یوازې د عایشې په نمبر کې ماله ډالۍ مه راوړی چې زه هرې بیبي سره یم نو ماله ډالۍ راوړی نو حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها پوه کړه وی دا خبره به ته د نبی علیہ السلام سره کې نو چې نبی علیہ السلام هغې له راغې نه هغې ورته ووې وی صاحب دا ټولې بیبیانې خفه دي ولې خفه دي وی تاله چې خلک تحفه راوړي د عایشې په نمبر کې راوړي چې د هغې کومه ورځ نمبري دوی ته حکم وکړه چې د هرې بیبي سره زما نمبري ماله راوړی نبی علیہ السلام ورته اړو غږ ونه کړ هېڅ یې ونه بیبیانو د هغې نه تپوس وکړه وی تا نبی علیہ السلام ته ووې وی یو وی اومې وی خو غږ یې ونه کړ بیا ورته ووایه نو چې حضور پاک بیا هغې له راغې نو هغې ورته بیا دا خبره وکړه نو بیا حضور پاک غږ ونه کړه نو نور بیبیانو دې تپوس وکړه تا سوال جواب ورته مونږ ورسوئ او وی څه ویاړو غږ یې ونه کړه وی داسې کوو چې فاطمې ته وایو بیبي فاطمې رضی الله عنها نو ټولو باقی بیبیانو بیبي فاطمې ته وی چې ته بابا ته ووایه رسول الله مبارک ته چې خلکو ته اعلان وکړي چې یوازې د عایشې په نمبر کې ماله تحفه ډالۍ مه راوړی چې هرې بیبي سره یم نو ماله راوړی نو بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها راله نبی علیہ السلام مبارک ته د بیبیانو دا سوه خبره وکړه نو هغې سره خو د حضور پاک ډېره زیاته مینه وه نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی اے فاطمه لا توزینی فی عائشہ وی د عایشې په مسله کې ما مخه پکوه وی قسم دی چې زه بلې بیبي سره په کټ بستر کې ملاستیم وحی نه راځي او عایشې سره که زه په بستر کې ملاستیم بیا هم قرآن نازلېږي وحی راځي دا خو زما کار نه دی ما خو خلکو ته نه دی ویلي چې د دې په نمبر کې راوړی د خلکو خپله خوښه ده او په خپله خوښه راوړي ولې خلک منې کم او یو ځل حضور پاک دی بی بی عایشې صدیقې ته فرمایل وی عایشې وی هغه د جبریل ولاړ دی او پتا سلام وی ایو علیه السلام وی زما دې په سلامي وی ترا ما لا ارا وی ته هغه ویلي چې زینی نه منو دا مبارک بی بی وه په سفر چې به نبی علیہ السلام مبارک ته نو قرآن دازی به کوله چې انصاف راشي نو کله به د یوې بیبي نمبر راووت نه به په سفر بوتله کله به د بلې نمبر راووت په سفر به بوتله نو اکثر دا به ورسره په سفر کې تله نو دا وایي چې د پیغمبر علیه السلام سره پیاده به هم زه روانه ومه نو ویده ته چېرته په لاره نیم مخکې شوې اگر چې زه ځوان وم
او د حضور پاک عمر زیاتو. دې سره چې واده کو نبی علیہ السلام دا 450 یا د 350 کالو عمر زیاتو، زما عمر کمو، خود دې چتم مخکې شوی نه. او د حضور پاک مبارک متعلق صحابم دغه سے فرمایي شمائل د ترمذی کې راځي چې مونږ به تیز تلو پلارا، چې مونږ د نبی علیہ السلام راواړو او پیغمبر علیہ السلام به په عام چال روانو، مونږ به کوشش کو او په عام چالو، خو مونږ ته چته مخکې شوی نه وی داسې بروانو لکه چې ځمکه ورته راغونډېږي نبی علیہ السلام. نو په لاره بروانو وی ما به زور لګاو چې دته مخکې شم، خو چا دته مخکې شوی نو. وی د وفات نه مخکې یو کال په یو سفر روانو، حضور پاک وجود مبارک لږ درون شوی نو روانو، نو دته لږ غوندې مخکې شوم، چا قتلم ته مخکې شوم. وی نبی علیہ السلام مسکی شو، وی ما ته وی چې تلک به تلک دا نمبر دی رانه یوړه، ښا نن رانه مخکې شوې، اوس مې وجود درون دی درون. په یو سفر کې غزوه بنو المستلق وته بخاری شریف کې راځي، د سحر نه مخکې قافله یو ځای کې دمه شوه او نبی علیہ السلام مبارک وده شو، د بی بی عائشہ صدیقه او امیل هغه ته رک شو. نو صحابه ته وی چې دی امیل پسې وګرځي را پیدا کې والا، نو صحابه امیل پسې ګرځیدل او دې کې صبر او خط، چې صبر او خط وبنشتا. نو خلق ټول ابو بکر پسې راغون شو، وی ګوره د عائشہ غلطه ته وګوره امیل رک کړی دی. نو دا دی نبی علیہ السلام او صحابه اوس په امیل پسې سرکړی دی ګوري او نور راخیږي او بنشتا، من سره بسکو. نو بی بی عائشہ د تیمم دا حکم لانو نازل، اغل تکی نه گودرشتا نه چینشتا نه کویشتا نه نیرشتا. نو عائشہ صدیقہ فرمائی، دام بخاری شریف کی حدیث تے، وی نبی علیہ السلام زما پدی کنڈے باندے سر لگولی ادو او زناستو ما او زما پلار راغی وی دی ما ته خبر شروع کړي چې ستا د لاس د خلکو نه منځ خرابېږي، تا ولې د امیل خیال نه ساته چې امیل دې کړی دی. او داسې ځای کې اوس قافله پرته ده چې نه وبشته او نه بل څه مسله شته او نور راخیږي مونځ د خلکو نه پاتې کېږي، دا ستا د لاسه. نو وی زه به ابوبکر په دې تشي کې والم خپل پلار، داسې ټونګې را کوله چې دا ستا د لاسه. نو دې ځای کې چې چاله غزار ورکوي خامخا بندړقي او په ما به ډېر تکلیف وخوړه قیدم ځکه نه چې نبی علیہ السلام سر مبارک زما په کونډۍ او اسې نه راویښ نه شي. وی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک راویخ شو. وی چی راویخ شو نو اللہ وحی نازل اکڑا، قرآن شریف کے آیت نازل شو تیمم، چی کچرت تاسو دا سے جائے کہ چی التو بنی فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم وحی دا دوار اللہ سن پا خورو وحا یا د ځمکې په حصه باندې یا په کاڼي او یا په تیږه په هغې دا دواړه لاسونه ووهه او یو ځل په مخ راکاږه ټول مخ باندې او یو ځل په ښي لاس باندې او بل ځل په ګس لاس باندې، لکه اودس کې چې څومره لاس انځلې کېږي. دا حکم نازل شو کہ تیمم ووهه. نو یو صحابي دی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ اگر آگے ابو بکر توئی وی اے ابو بکر قسم دی وی دیر خوش قسمت خلق ہے، وی مسلمان تا چی کلم تکلیف رسیدلے دے نو استاسو پا برکت خدای پا مسلمان اسانتیا روستے دا. گورا کدا عائشین امیل نوی رک دا تیمم حکم بنوی نازل، خدای دا تیمم حکم نازل که تر قیامت پوری مسلمان تا خیر و فیدہ و برکت و رسید. اے دا ابو بکر اولاد تاسو ډیر مبارک خلق ہے. نو چې اوبه نیوس لاول به طلب کې چې یو ځای ته لاړ شي، اوبه دې پیدا نه کړې، نو د شریعت حکم دا دی چې تیمم به ووایي. ورې هغه چاله چې اوبه نی اوبه نه مونی یا هغه انسان که اودس کوي نو بیماری زیاتیږي، بیمار دی او یا بیماری مرگ ترسیگی نقصان پیخی نو تیمم بوئی
او تیمم با پسوے پا اغا سیز بوے چه نویلی کیگی او نسوزیگی دا زمک پیسا پا کاغذ با تیمم نوے دا سوزی پا کویلہ با نوے دا سوزی پا اوسپنه بنوے دا ویلی کیگی پا تانبا پیتل پلاسٹک بنوے پا صادر او پا جامو با تیمم نوے دا من خلق پا صادر او پا جامو باندی تیمم وے ٹھیک تا باز فقہاو دا عمل لکلی دی خو آغا صادر چی آغا دا خورو ڈکی خور پی پرتی دوڑا پی پرتی پا دی کپڑا دا خور یو تہ پروتی نو دا تا پا آغا خور باندی چی پا کپڑا پرتر پا غیر تیمم ہوا نو زمونگ پا صادرونو خور ایوسا او تو خلق پا دوی مدری مرد جامین دی پا دی خور نی نو زمونگ پا دی رومالونو او پا دی کپڑو با تیمم نوے پا صفات تیگم تیمم والش پاک کانی انزل شوے کانی دے چیاڑو خور پی نشتا لازم ندر چی تا خور روالے او پا مخیو لگے او پلاسونے لگے نا چی صفات سپین کانی دے یا دا ماربلو کانی دے مثلا پاغیم تیمم والش بلکہ دا تیمم طریقہ دا چی دا لاس سنگا رو برے کانی لا یا زمکلا یا تیگلا دا سے لگ تصور کا چی خورتیو گردے گی نو بیا پا مخرا کاگی او بیا چی دویم دل تصور کے نو بیا پا یو لاس او پخی او بیا پا گس لاس ٹول لاس پا پکک باندے برا کاگی بس پا دی تیمم یو منظم کولشی دوم پہ کولشی دو دس حکمی دی بس دو دس قائم مقام دی چی دا سے زیتورا سے دی چی علتا کی اوبوی او یا بیماری جوڑ شنو بیا بخپل او دسو کی دلوی بیاو دسینم تیمم والش یو انسان پلوی بیاو دسے کی مبتلا دے یا یو زنانا پاغ خپلو بیمارو کی مبتلا دا چی بغیر دا لمبلو نا کار نکے گی نو تیمم والش دو دس پزیو دا لمبلو دا دوارو پزی تیمم کار ورکے یو مسئلہ دا سی دا چی که مثلا یو سڑے جنازہ حاضر ای او کیگی ددنا او بشتا خو دے کدی او دس کئی نو جنازتی کیگی نو دے جنازی خو بیا بدل نشتا نو خیر دے کو بشتا او تا پا دے پوئیگی کزا او دس کوم نو جنازہ را نکیگی نو تیممو و جنازی سرزان شرک کا ذکر دا جنازی بدل نشتا او که عام منز ولالی جمع کیگی نو تیمم بنوے او دس بکے ولی که جمع دن لالا نو بیازان لمنز کولی شکر او که جنازه در نوشو نو دان لخو جنازه نشکر نو زمون خلق دا دی مسئلین غلط فیده لی لال بشی پا مقبره کی بے قبر تا ڈڑوالی او گپ شپ بلگئی تیم و سرشتا چی او دسو کی او دس نکئی نو چه جنازه سنگراشی نو قبر تکین ٹس ٹس شروع کی پا مخ او پلاسونو باندی لاس را کیاگی نا دا حکم اگا چالا دی چه پیخ شو جنازه تی کیگی او دی او دس کئی نو جنازه تی کیگی آگا چاہتا دا پارا دی آگا چاہ دا پارا نا چه گھنٹا و نیمہ گھنٹا مخ کی تلی در تا پتا یو دس نکیو چه جنازه حاضر چه نو بیا ٹس ٹس دا جورو نو دا تیمم حکم دا بی بی عائشہ صدیقی دا برکت نا خدا پاک نازل کر دا برکتی بنیادم دا احد پا جنگ کے چکل مسلمانان شہیدان شو ډیر مسلمانان زخمیان شو نو دا بی بی عائشہ وا دا مدینی خدو تا پتاو لگے دلا نو دا مدینی خدو مشکول دا بورا ڈکل لو خود تروز غلے دلا چی مسلمانان زخمیان دی خو بخام خو بغواری یو صحابی وی زما دی قسم پا خدیوی وی ما ام سلیم او بی بی عائشہ پا خپل استرگو اولیدن چی پملا باندی مشکون را بار کریو دو بور ڈک او رامن دیوالے او چی کم پا خود کی زخمیان داغی پخلو کے بے او بورا لول بیا بے من ڈکلے مشکون بے را ڈکلل نو بیا بے او بد زخمیانو پخلو کے ورا لولے دا خدمتو نیم کردی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخیری بیماریم دی سر تیرہ شوی دا
کله کور کې هر قسم حالات هم راځي نو یو ځل ورته نبی علیہ السلام فرمایي عائشه کور کې ښځه خاوند کله یو بل سره اختلاف راځي دې نه څوک نه خلاصېږي شیطان یو د پیغمبر سره نشته نور ټولو سره شته وی عائشه وی چې ته کله ما نه خوشحاله نو هغه ټیم هم راته معلومي او چې ته کله ما ته غصه ما نه خپې نو هغه ټیم هم پیژنم وی دا الله رسول په څه پیژنې وی چې ستا کله ما سره جوړی نو چې ته قسم خورې نو ته وی چې ورب محمد زما د محمد پر رب قسمی زما نوم دی او چې کله ما نه خفې نو بیا چې قسم خورې نو وی ورب ابراهیم زما د ابراهیم علیہ السلام پر رب قسمی اور تسوی وی دا اللہ رسول بالکل دا خبر دی ٹک تا خلا اترک الا اسمک وی گوری صرف نوم دی بیا ناخلم لکی می در سرمین وی گوری او یوزل بی بیانو دا نبی علیہ السلام نس جامی ٹکڑے غفتے غربت زمانہ وانو دا سے وقتو چی بی بی عائشہ فرمائی وی دو میاشتے با پورا تیرش وی دریم میاش پا مراخ کارشوا چې ما نستوقد بنارن اور بم نه بلاو سبم خوړل کجوره او په پاغي بم گزاره کول نو چې بیا دا مالونه رالل غنیمتونه رالل نو خلق مالدار شو نو بیبیانو د نبی علیہ السلام نه مطالبه وکړه چې موږ لم سه جامې ټوکړې او کالیګان را پیدا کا حضور پاک وې نه داسې نه کوي ستاسو جون د نورو خذو نه جدا جون دی خیر دوی مطالبه بار بار کوله د خودو جامع خوخی نو پیزارم خوخی خزه پیدا کړي خدای د حسن د پاره ده نو حسن او ډول د خزه خوخی نو نبی علیہ السلام مبارک په دغه ورځ کې د یو ساروی نه را پروت او د خپې خطلې و او دلته بیبیانوم د خپل مطالبه کول نو قسم یې خوړ وی دا با یو میاشت تاسو ته نه نږدې کېږي نو بره د کوټې د پاسه کوټه و بالخانه په هغې کې دیره شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې دا هغه ورځې وې چې په مدینه کې یو پراپیګنډه شوې وه چې د روم بادشاه په مدینه حمله کوي او دا هغه ورځې وې چې زه د پیغمبر علیه السلام په حکم قبا سره اوسېدم یو بیبي مې هلته وه وی زما یو ملګری انصاري زما ګاونډي و نو یو ورځ به مدینې ته هغه ته نو چې ماښام به راغې د هغې ورځې ټوله کارګزاري به یې ما ته بیان کړه او بله ورځ به زه تلم ورځ به مې تېره کړه نو د هغې ورځې ټول که وحی به وه یا بل څه به مې دې ملګري ته ماښام بیان کړل وی زما دا انصاری ملګری په خپل نمبر کې مدینې ته کوش لا وی چې ماښام ماسخوتن راغی وی زما دروازې واله خو ډېره سختې واله اواز یې وکړه سمه هو سړی شته کور وی بس ما وی چې څه مسله پېښه ده لکه چې هغه د روم بادشاه را نږدې شوي د حملې دپاره وی زه باره ووتم چې لکه جاء الغساني د غسان بادشاه راغی څه وی نه هغه وړه خبره ده لویه خبره پېښه ده وی مې چې څه خبره پېښه ده وی نبی علیہ السلام بیبیانو له طلاق ورکړی دی اوهو چې دا مې واورېدل نو له مې بس پرېوت چې خدای بیبیانو کې خو زما لورم ده یو پکې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لورم و حضرت حفصه وی مې چې زه زما لور حفصه تباه شوه چې طلاق یې ورکړه خو دنیا کې هم ته جدا شوه جنت کې هم ته جدا شوه دا سوچ خو د دې نه مخکې زه تللی وم او ما خپلې لور ته نصیحت کړی و حضرت حفصې ته چې بچې د نبی علیہ السلام نه سامانونه مه غواړئ چې څه ته د ضرورت یې ما ته وایه وی بس صادر مې را په سر که او را په منډه شو مدینې ته رال وی چې رالم په جومات کې خلک ځای په ځای ناست دي او خپه دي څوک جاړي وی ورلم په حضرت حفصې باندې لور باندې هغې کور ته ورلم وی مې چې اطلقکن النبي صلی الله علیه وسلم طلاق یې درکړی دی وی هغې وی چې موږ ته پته نه لګي
واغه دی بالخانه کې برناست وی چرالم بالخانه تخیجم یو تور غلام دی په پوړو برناسته وی ما وته وی چې مال اجازه تو غواړه د نبی علیہ السلام وی هغه ورغه او بیا راوت وی ما ته وی چې ستا ذکر مې وکړ نبی علیہ السلام ته خو نه ها کوي نه کوي غږ نه کوي نو یې روان شوم نو صحابه سره جمعات کې کېناستم خو بیا مې اړه زور راغی بیا رالم وی ما ورته وی چې ورشه عمر له اجازه وغواړه وی هغه کوټې ته ننوت واپس راووت وی ما ته وی چې ما خو تستانم واغش خو نبی علیہ السلام نه ها کوي نه کوي وی بیا را واپس شو وی بیا ورلم له مې صبر نشو وی بیا مې وته وی چې بیا مې وینا بیا راووت وی چې ستانم خو مې واغشته خو اس غږ نه کوي وی روان شم وی دې کې راته غلام وادو که چې راشه غواړه د پاڼو په یو پوزکي باندې ملاستو او دا هغه کجورو هغه پوزکی د نبی علیہ السلام په دی وجود کې پټه جوړه کړي او کم بالغ باندې چې سر مبارک لګولیو هغه د سرمنه او دنه پکې د کجورو پانه وي د مالوچو په ځای او چې کوټه ته مې قتل یو سو سرمنه پکې وې ځان دي او هغه دارو چې دا سرمنو لپه سرمنی پیوچی د باغت ورکی اپراتو یو منگید وپراتو ویز ادریدم حیبت را باندې ډیر زیاتو نلومبے میں فوراً دا نبی علیہ السلام نا تپوسو کو دا اللہ رسول یو تپوس کو تا بی بیانو لطلاق ور کرے ویچے نا ما ہو طلاق نہ ور کرے نو ډیر زیات خوشاله شم ما وی چې الله اکبر د خوشاله نه می وی چې د شکر د چې دا مسله خو نه ده پیخه وی بیا می وته وی چې د الله رسول یو درې ټکی خبره وکم اجازه شتا د خوشتبه یو خبره کو ګور عمر څومره بهادر دی لیکن د نبی علیہ السلام په مخ کې غږ نشي کوله هیبت د حضور پاک د ټولو خلکو نه زیات یو کا ما وته دا خبر وکړه چې زه یو ځل رالم او ما خپل لور حبسې ته وې او خبر وکړه به درته وکړم وی دا الله رسوله مونږ د مکې خلک یو مونږ په ښځو زورور یو په مکه کې د مکې سړي د مکې په ښځو زورور دي ښځه غږ نشي کولی مونږ ته وی چې مدینې ته رالو د مدینې په سړو ښځې زورورې دي نو زمون خزو د مدینه د خزو نه چل زده که نو کور مې یو ځل ښځې سره خبره کوله نه هغې را باندې اواز راوچت که مې چې ښه ماله به جواب راکې په ما اواز راوچتی وی ښځې مې ما ته وی چې ته د پیغمبر علیه السلام نه لوی سړی یې نبی علیه السلام سره خو خپل وي بیانې دغسې کله باسونه کوي وی مې چې ښه پیغمبر علیه السلام سره بیانې باسونه کوي دا زما لور خو به تباه شي وینې غرالم بی بی حفصې له خپلې لور له ما ورته چې تاسو نبی علیہ السلام سره داسې باس ماس کوئ چې هغه او زمونږ خاوند دی مونږ خو سره خوش طبیعت هم کوو نبی علیہ السلام خو د ښو اخلاقو خاوند دی کله هغه اواز روچت کی مبارک کله مونږ ورسره گپ شپ لګو ما چې ګورې بچې چې څه دې ضرورت ایمانه به غواړې د حضور پاک نه به نه غواړې وی بیا لاړم ام سلمې له هم د نبی علیہ السلام بیبي وه زما رشته داره وه وی ما ورته چې ام سلمې د خدای نه ویریږې او نبی علیہ السلام چې څه وایي چې خولې نه ونه باسئ ګورې تباه بشئ وی هغې ما ته وی چې عمره یو خو توزګار هر څیز کې مداخلت کې مونږ پیش او زمونږ خپل خاوند پیش نیک بخته ده ته مونږ څه کې زمونږ ښکلی پیغمبر دی مونږ یې په مزاج پیو وی چې دا خبره مې نبی علیہ السلام تو کړ لږ غوندې مسکې شو وی بیا مې ورته وی چې یو خبره بله وکړم صاحب وی وکړه وی ما ورته وی چې ګوره دا فارسیان او رومیان خدای نه مني او څومره مالونه او دولتونه دي او مونږ خدای منو زمونږ مال دولت نشته نو لږ غوندې الله نه سوال وکړه چې لږ مال دولت راکړي چې راکړي مال دولت نو بیا به دا ښځې دا مطالبې نه کوي مال به ډېرې که نه وی چې دا خبره مې وکړه نو نبي علیہ السلام بیا ملاستو یا کېداس
او غصه شسترګي مبارک او پړسه دي وی افی انت ابن الخطاب دې سوچ کې پروته هغه خلق لك الله دنیا فراخ ورکړی دا نو دقه دنیا دا دنیا کې خو نیک کارونه هم کوي کنه کافران دا غي بدل ولا خدای په دنیا کې ورکړي او زمونږ د نیک اعمالو بدل خدای مونږ لا خیرت لساتل یو کم دیر شروع دې تیر کړي په دې بالخانه کې د میاشتې قسم خوړلو جمعه ته پوړې او پاغي به جمعه ته کو دې بیا بخاطه او سموده خپا خطر ونه را کو دې دم نه بره به مسکاو یو کم دیر شو دې چې پورا شو نو را کوش اوس ګور عائشه دونه بیبیان دومره مینه لري چې را کوش شوی د الله رسول ته خو د میاش قسم خوړلو او نن خو یو کم دیر شروع دی وشوي او زه شمیرم یو ورځ در پس شمیرم یو کم دیر شروع دی تیرې شوي قسم خوري د میاش خوړلو حضور پاک فرمایل دا میاش ته یو کم دیر شوه نو قرآن حکیم کې الله آیات نازل کړم به عائشه ته وي ټول د مخ کې څنګه دی ان کنتن ترید یا ایها النبی قل لازواجک اے پیغمبر دی بیبیانو ته دی وایا ان کنتن تردن الدنیا وزینتها ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن متاعا فتعالین امتعکن ان كن تردن الله ان كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا که دنیا خو خی او د دنیا سامان راشه دربه کم خزان نبم جدا کو ډول سنگار والا خزه من نه پکار بیا بم خوش کوم وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما تاسو او قال الله رسول و خیرت مخوخی دنیا کې بشین غواړي خیرت کې د الله ساتل دي اوس عائشه خوخ کا ما خوخه ک دنیا الله رسول خیرت خوخه ک دنیا خوخه خو عائشه دا سیو کا فیصله درمکه و مور پلار سره پکې خیر دې مشوره وکا وی د نبی علیہ السلام دا خیالو چې د ما عمر خو کم دی نو اسنه په تلوار په جذباتو کې چې د دنیا والا فیصله ونکم وی ځکه راته وی چې مور او پلار سره مشوره وکا ځکه مور او پلار خو به مشوره راکړي وی ما او توی سیب ستا په حق کې به د مور او پلار سره مشورې کوم بخاری کې حدیث ستا په باب کې به د مور او پلار سره مشورې کوم بل اريد الله والرسول ز خدای او رسول غواړم وی ما او توی چې د الله رسول نور بیبیانو ته زما دا خبره مکوه مطلب میں داو ځکه بل جو بیبي پکې دنیا خوخه کې نو لګي خو به کمی شي کنه لکه به داوا وی نبی علیہ السلام به چې نه الله هغه کس پیدا کړم چې خلکو ته سانتیا ورسو ستا مشوره به ټول بیبیانو معافی وغوښته مونږ الله او رسول خیرت غواړو دنیا نه غواړو یو سورت نور دا نو سوره نور دا غی لوی حصہ خدای د عائشہ بی بی په صفت کې نازل کړي منافقانو سے الزام لګولو په عائشہ او پاغه رسول الله مبارک ډیر زیات پریشان لګ نه ډیر الله قران حکیم کې آیت نازل او هغه خلق ته سخت وعید راغی چې کوم خلق د الزامونه لګولو په نبی علیہ السلام مبارک او پیغمبر علیہ السلام مبارک دا عائشی صفت ہے کو الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات چه دا پاک و خلق و خد بم پاکی تا چه پاکی بی بیان دیم پاکی دی یو سورت اللہ لوی اکثر ہی صدا دی پا حق کے نازلہ کرے پیغمبر علیہ السلام مبارک بہت دا خوش طبیعتین حمیراء وے حمیرا دا مصغر لفظ دے تصغیر دے دا حمراء او حمراء دا احمر مؤنث دے پختو کې ورته سوربونه وای درنګ نه لګه سوربه خنوا یو ځل ورته نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل وی حمیرا په چوبوس کی باقی مال راو
وی سیب تاسو مخ کې اوس کې وینا تو اس کا نو چې هغه بوس کړي نو باقی نبی علیہ السلام نه راوړل نو حضور پاک ته تاسو کو وی شونډې په کم ځای پرته وي وی سیب په دې ځای پرته وي نو نبی علیہ السلام د عائشه د شونډو په خپل شونډې کې خاو ور اخلاق دیته وي زمون خلق بس وګداسیو کی تا نه مخ کې خدا وبوس کی سوال نه پیدا کی او چې بیا وبوس کی او تعالی راوړي نو پاغه جام به وبوس کی اجامل تل مردار اسخا شونډې دی نیولې ورشه شابه شوړه کا خخوی به بیبیانو سره استعمال ہے یو ځل ته نبی علیہ السلام فرمایي عرب چې اندوانه خوري وسره کجوره خوري وی اندوانه سره چې کجوره یو ځای کې او دا څنګه خوږی وی دقه سه ما تخوږی او تسوي وی دا الله رسول شاد چې اندوانه سره مرګره کې قسم دې چې دا غي نه راته زیات خوږی دا اخلاق به استعمال ناری لوگی تندی با پاگویم تیرے دے غگ بینا کاؤ نبی علیہ السلام مبارک چی وفات چی عمر سمرہ دا تلسو کالو چی حضور پاک وفات چی نمرہ کم عمر او دا نبی علیہ السلام دا وفات نا پس پا کور کے دن نے پردہ تڑلے وا کور کے دن نا دروازے نا دن نا نو لوی صحابہ براتل او دا حدیث و تب دا مسئلو تپوسو بیدے نا کول صحابه پخپل وای چې مونږ به مسله کې ون خطیدو نو عائشه بی بی لبلاړو نو هغه سره وجدنا عندها علما وی هغه سره به هغه حل موجودو سخی سمراوا الله اکبر حضرت معاویه رضی الله عنه د شام نو ته یو لک درهم راولېګل یو لک درهم به غالبا چنن سبا ګمان کوم چنن به تاسو 15 لک روپے جوړيږي پاکستان او د دې روجوا چې هغه خو باغټي غټي روپې وي چې راوي غردل انوکر ته وی ال کاسه ډکو ویشا روجماتي ته چې خبر او رسیدل پځه یو روپې منو ټوله ویشلې وي نو چې روجماتي وخت شنو هغه خادم ته وی روجمات راوړوي سره وړم وی نشتا وی دا الله نیک بخت چې دومره لک درهم دی ویشل نو یو روپې خو ورته پرې خو چې اوسم پیرو جماعت خو راوړې وي نو دا وته وی چې اوس راته یادې نو وختي به راته یاد کړي وکړ دومره سخی و چې دا پته وته نه لګي چې ما خام برو جماعت تم سبا خورم ټول ارسه خیرات کړ او عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه د مکه کې د خلافت دعوی او زمانہ کې کړي و نو هغه ول روپې راولېګل دراهم نو دې خیرات کړي ناغه ولا بیا راولېګل دې بیا خیرات کړي ناغه ولا بیا راولېګل دې به خیرات کولې نو د عبد الله ابن زبیر خړیو داغه د خلینو دا ټکیو خطا ویره د مارا ترور دې سمشي نمور خورې وا دا دې سمشي د دې دومره خیراتونو نه گنی بیا به یو روپے هم نه ورلېږم خبره دې تر ورسېده وی خدمه د خریمه د صدقه او د خیرات نه منې کوي ما خو د پیغمبر علیه السلام تربیت حاصل کړې حضور پاک د وفات په وخت کې بیمار او بی بی عائشه ته سر روچت کا وی هغه روپے چې پرتی دی پتاخ کې هغه شابه خیرات کا نو بیا چې په هوش کې راغی نو بیهوش شو چې هوش کې راغی نو یا روپے خیرات کا نو چې بیا بیهوش چې هوش کې راغی وی عائشه هغه روپے د خیرات کړی وی د الله رسول ته تکلیف کې نو تا نه پاسې دی نشم تا نه پاسم وی شابه ستا په پیغمبر سګومان دي چې خدای له ملاقات لږه کور کې دی روپے پاتې ما د نبی علیہ السلام نه صدقه زده کړې ده وی خدا وی دا ما خورای دا خبرې کوي وی قسم دې کو سره می خبرې وکړي ما را صدقه او خیرات نه منې کوي قسم یې خوړم هغه راغی جرګي مینتونه کوه خو عائشه بار چاته وی چې مال مرا ولې ما قسم کړی نه کوم سره خبره دا ما دې ما را صدقه نه منې کوي اخیره کې عبد الله ابن زبیر خو چې دا خدا ما ترور دا او د نبی علیہ السلام مبارک بیبی د داسې چې ته پرې خو دی شم نو د پیغمبر علیہ السلام ما ماخیلو د بنو زهره قبیله
حضرت مسور ابن مخرمه رضی اللہ عنہ عبدالرحمن ابن عوف دیر آغون کړل چې تاسو د پیغمبر علیہ السلام ما خیل یې نو ستاسو خبره به ومني ما له جوړو کې ترور سره وی ښه نو چې دروازې ته ورلل په دروازه دننه پرده و بله نو مسور ابن مخرمه و عبدالرحمن ابن عوف آواز ورکوي ام المؤمنین د مسلمانانو مور مونږ در دننه شو داخل شو او د عبدالله ابن زبیر ځان سره په ترخ کې پټ کړی وی او راځئ څوک یې زه فلان کې فلان کې فلان کې وی راځئ وی ټول درځو او وی ټول راځئ هغې ته خو پته نه وه چې عبدالله ابن زبیر ورسره پټ دی څادر کې وی ټول راځئ نو ورننه وتل نو دی خو د پردې نه پورې غاړه ودرېدل او عبدالله ابن زبیر خو یې خوریو نو هغه د پردې نه دننه ونغی او بی بی عایشې ته کله په لاسونه ښکلی او کله وله ملا ښکلی چې ما معاف کا ما غلطي کړې ده وی نه دې معاف کوم ما قسم کړی ده هغه نور صحابه موته وی صاحب معاف یې کا وی ښځه معاف مې کو نو چې قسم څوک مات کی نو څه به کوي لسو مسکینانو له به دوه وخته ډوډۍ ورکوي او یا دا دی چې لسو مسکینانو له جامې والي او یا دی درې روجي ونیسي که وسې نه کېږله یا د مریی ذات کی مثلا دې زمانه کې مریان نشته نو عایشې صدیقې په هغې قسم کې 50 مریان آزاد کړل او چې بیا به مته قسم رایاد شو نو دونه اوښکې به یې ته وبهېدې چې لوپټه به یې لمده وه دومره مبارکه بیبي سخي ښځه وه 45 کاله د نبی علیہ السلام نه پس د کونډوالي ژوند تېر کړی دی 45 کاله او چې وفات شوی ده نو دا سن 55 هجری کې 55 هجری کې 56 هجری کې وفات شوی ده 56 هجری کې او 58 یا 56 کاله عمر او حضرت ابو هریره رضی الله عنه جنازه کړې ده لیکي هغه مقصدی خبره لرازم تاسو ته په پته لګېدلې د مبارک والی حضور پاک اخیری بیماری دې سره تیره کړې وی د مدینه قبرستان ته تلو نو چې واپس راغی وی نبی علیہ السلام مبارک تماوی چې وا سر می مات شو عائشہ وی زما سر خوږېده وی چې سر می مات شو سر می خوږي وی نبی علیہ السلام فرمایل بل انا وا رأسا عائشہ زما سر خوږيږي وی چې د الله رسول زما په سر ډیر درد دی نو نبی علیہ السلام کې ګوره خوش طبیعتیم وا ډیر خوش طبع وی راته فرمایل چې عائشہ که زمانه مخکې مړه شوې سر دې خوږيږي او مړه شوې نو ته ولې خفه کېږي جنازه به دې وکړم او په خپل لاس به دې قبر ته دننه کړم نو وی زما خو سر خوږېده نو ما ورته چې او ته جوړ زما په مرګ خوشحاله په ما به جنازه وکړې او قبر ته به مې ښکته کړې نو مازدیګر به بله بیبي کړي کړ وی حضور پاک وخندل چې نه عایشې داسې نه ده ستا سره خوږې به جوړ شي او زما دا نه جوړېږي دا زما خیری بیماری ده نو بیا بیبیانو سره یو ورځ به یو بیبي لته نو څو ورځې خو خپل نمبر کې وچلېد خو آخره کې بیا نشو ګرځېدی د عایشې په نوبت کې بیماری جوړم شو د هغې په نمبر کې زیاتم شوه نو بیبیانې راغونډې کړې وی این انا غدن وی سار له به زه کم ځای د کمې نمبر دی این انا غدن د کمې نمبر دی کم ځای نو بیبیانو ته خو پته ولګېده چې تا ته خو نمبر معلوم دی خو لکه پته ولګېده چې نور ګرځېدی د الله رسوله چې کم ځای دی خوښه یې هلته یا وی ښه د عایشې کوټه کې به جومات ته کړکۍ مو د کوټې جومات ته نو جومات ته هم د هغې نه ته نو عایشې بیبي وایي چې د بیمارۍ دا ټولې ورځې زما په کوټه کې تېرې کړه او وی چې کله وفات کېده نو زما سینې ته یې ډډه والی ما ته یې ډډه والی وی ډډه یې والی ده زما رور راغی عبدالرحمن هغه سره مسواک و نو حضور پاک هغه مسواک داسې په شوق وکتل وی ما ورته وی چې آخذه لکه دلی صاحب راوالم ته وی سر مبارک یې وړقو چې وی راوا مې غشت
نو چې خوله کې ومنډه نو لکه کلکو ما ورته وی چې اولینه لکه درته نرم کم الله رسوله وی او نو ما په خپل د حضور پاک د خولې نه مې راوویسته نو په خپلو غاښونو مې نرم که زور مې ورکه چې نرم مې که نو بیا مې ولا ورکه نو ډېر ښایسته مسواک یې ومږه ډېر ښکلی وی داسې مسواک چې ته په جون نه ومږئ لکه دغه وخت یې ومږه او چې مسواک نه فارغ شو لاس مبارک یې ښکته که نو روح پرواز وکړه وی قسم دې که پې پیش شوی دومره مې ته واورېدل د وفات نه مخکې چې اللهم الرفیق الاعلی اللهم الرفیق الاعلی دی وی چې هغه لوی ملګری غواړم او دا آیت نیمګړی وی چې مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا یو حدیث پته مې اورېده وی ارا مخکې شو چې نبی علیہ السلام به فرمایل چې پیغمبر سره آخر وخت کې فرشته د مرګ مشوره کوي وی چې دی وی چې هغه لوی ملګری غواړم وی ما پوه شوم چې جبریل راغی مشوره یې ورسره وکړه مونږ یې پرېښودو لوی خدای واغشت نوی زمان بختور بنیادم بل شتا چې زما غیږ کې د حضور پاک روح مبارک پرواز کړی او آخر وخت کې زما او د حضور پاک لاړې خدای یو ځای کړی دي د هغې مسواک ما خوله کې و او زما هغې خوله مبارکه کې و او ای زما کور کی بیماری تیرا کړه زما په کوټه کې دننه دفن شو روزه مبارکه د حضور پاک مبارک قبر مبارک د عائشې بی بی په کوټه کې دی زما په کوټه کې دننه دفن شو ووایه وی زما نه زیاته بختوره څوک شته نشته نو وی زما نیکه واده د شوال په میاشت کې شوی د رکوټې اختر نو که د رکوټې اختر په میاشت کې نیکه واده سپیري نو بیا زما نه بختوره زه بیا ولې دونه بختوره یم د هغه زمانه کې دا رواجو دا د ښځو رواجونه دي د ښځې رواج ښه دی که د عایشې طریقه ښه ده او د حضور پاک طریقه ښه ده نو د رکوټې اختر په میاشت کې یا د اخترونو په میاشت کې نکاح کول اصل کې دا شعل او اشاله نقصان ته وایي نو دا یو لغوي معنا ده چې شوال کې چا نکاح وکړه نقصان وي دا غلطې خبرې دي لغوي معنو لاړو سے اعتبار نه دې میاشت کې یا د اخترونو میاشت کې نکاح کول سنت دي ښه سپیره نه دي بختور شی دی د نبی علیہ السلام طریقه ده نو حضور پاک فرمایي وی د عایشې فضیلت په ښځو داسې دی لکه په خورواق وخه کې چې ډوډۍ ماته کې د هغې فضیلت په نورو خوراکونو اپسته شي معدې لم فایده ورکوي او ټول خوراک مخلوط شي صحت لم طاقت ورکوي لذیذ او مزیداره می او خیر د بدن پکې زیاتی دارنګې د بی بی عایشې نه خدای پاک امت ته ډېر خیر رسول 2210 احادیث ته نبی علیہ السلام ته دین امت ته رسیدلی دي نو دا رواجونه به د سنتو مقابله کې ناخلو ښه منگ مسلمانان یو پا نبی علیہ السلام مبارک مو ایمان دی منگ با دا پیغمبر علیہ السلام مبارک پا سنت و عمل کو نو دے میاش کی دا رواج چی نکاح نکم او واده نکم سپیره بشی چی دا غلط رواج دی و غلط خبر دا اوکے پکی نکاحون و ودون پا دے میاش کے او پا دے اخترون پا دا میانس کے نکاح بم بختوری او واده بم بختوری رب العالمین دے منگ لخیر و برکت نصیب کی یو بندن منزون قضا شوی دی غبی دا کم حساب لگئی که ورطا یادی دا منزونو چی دون قضا دی خودی کی او که ورطا یاد نی چی مانا سون قضا دی نو هر یو منز چی کئی لکه مثلا دا ماسپخین نو اول ماسپخین دی یادی چې په ما څومره منځونه قضا دي په هغې کې د اول ماسپخین راګرځو نو چې هغه یو یې راوګرځو اوس ورپسې هغه دویم چې شو هغه اول پاتې شو که هر یو کې د اول یادوي بس هر یو کې د اول یادوي نو چې کوم راګرځئ هغه ختمېږي بل به ورپسې اول کېږي هر یو کې د اول یادوي اول مازدیګر یا اول ماسپخین یا اول ماسخوتن دا قضا منځونه راګرځوئ ښه چې چا باندې توبه هم ورسره وباسئ او قصدن منځ مه قضا کوئ
یو بنده جماعت سره په دریم رکعت کې یا سلورم رکعت کې یو ځای شو نو دی به بیا په لومبي رکعت کې تشهد کوي او که په دویم رکعت کې وي. نو مسلې دي دوه لیکلي دي که نه، که په دریم رکعت کې اعلان دی کوه سره دریم، نو دریم یې مو کو سلورم یې مو کو امام سره به قاعده وکړي. قاعده ده اوله قاعده شوه، بیا به پاسې خپل دوه رکعته به وکړي، نو بیا به ځان خپله قاعده وکړي. او که په سلورم کې ملګری شو، سلورم دا چې سلورم رکعت اعلان دی کړ، نو چې یو رکعت ورپسې وکړي نو قاعده به وکړي، د دوه پوره شو. نو بیا چې دوه کړي نو سلام به قاعدې سره د شریف پردې نه د رشته دارۍ پاللو څه طریقه ده؟ رشته دارۍ پاللو دا طریقه ده چې کم د رشته داري نو سره خپل تعلقات قایم ساته، خیر ښېګړه ورسره کوه، غم ښادۍ کې شرکت کوه. کم کسان رشته دارانو کې حاصل، رشته داران خو ډېر شي دي، رشته داران خو چې دا ته ورته سوی دغه رشته داران دي که نه، چا سره نسبي رشته ده دا هم رشته دار دی، او چې کم کسانو سره د سخرګنۍ رشته ده دغې ته هم رشته دار وایي، او چې کم کسانو سره د تیده رودو رشته ده نو هغې ته هم رشته دار وایي. دی بشیر جان دی یو ناته وایي دا وروسته به وایي بیا بشیر جان. کم ځای کې ناوخت لري خبره نه شو کولی، ناوخت لري ټیم پوره. دعا وکړئ الله ته زموږ نه راضي شي، خدای ته موږ له خیر د دنیا او د آخرت راکړي، او الله د دې رسمونو رواجونو نه محفوظ ساتي، او د نبی علیہ السلام مبارک په طریقه او په نقش قدم او عمل نصیب کې، او زموږ بیبیانې د بیبي عایشې په شانته اخلاق نصیب کې، د هغې په شان پرده او سخاوت نصیب کې، او موږ له د حضور پاک مبارک او صحابو اخلاق نصیب کې. یو ملګری بیمار دی، یو ملګری کور والا بیمار دی، دعا غواړي الله دې ولا شفا ورکړي، او یو بل ملګری د هغه څه حاجت دعا ورته وکړي چې الله ولا حاجت او ضرورت پوره کړي، او چې څومره مردگان دي مړي دي دعا وکړي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. اخر وخت کې خدای په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله. محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 513 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فضائل اوریدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سر فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے د ناصر خان اور حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. میموري کارډ او ویز بیان هم. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. د مدینه د وطن دلبر یادیږي زما په انتظار عمر تیریږي زما. د مدینه د وطن دلبر یادیږي زما په انتظار عمر تیریږي زما. د انتظار په میرو تنها روان مزه په بیا باندې هجر پات حیران مزه. د انتظار په میرو تنها روان مزه په بیا باندې هجر پات حیران مزه. سمر کوشش چې کوم سفر اگدیږي زما په انتظار عمر تیریږي زما. د مدینه د وطن دلبر یادیږي زما په انتظار عمر تیریږي زما. ڈوبے د ہجر پلوی عظیم دریاب کی یما بہر وتی نشما نخط گرداب کی یما. ڈوبے د ہجر پلوی عظیم دریاب کی یما بہر وتی نشما نخط گرداب کی یما.
بس دے کشتی دا صبر دلتا ڈوبی گی زما پا انتظار انتظار عمر تیری گی زما مدینہ منورہ غبوستان دے چی دا پاک رب دانوارو پر باران دے منوری تا پا عزت کی ڈیر اچت مقام حاصل پدرس جہان دے چھ حضرت رسول اللہ پکم مقام جلوہ فروز دے ڈیر اچت پارش دا خزم کی شان دے مبارک مدینہ منور دا پکی پروت دا پیغمبر ٹول خاندان دے مدینی سرچی من دا چاہنوی یقیناً دیر بدترین دغ انسان دے دا قانون دے ہر بہار لر خزان شتا خو بہار تل دا مدینے پا گلستان دے دا حضرت رسول اللہ نا چار چاپیرا پورزی دا صلاة سلام دوران دے عرش پا پشمارو یا ذرا ملکہ راکوزیگی دو حضور پا زیارت باندے دا حضرت زیارت سنڈی پخپلو پرو دمرلوی عزت دا سرور جہان دے دا قیامت پورز بہم احترامن او یا ذر ملک راشدہ بیان دے